بسم الله الرحمن الرحیم د اووم کلاس جنرال ساینس دویم نمبر یونټ شروع دی. اوس نننی ټاپک چې کوم دی هغه دی سرکولیټري سیسټم د اینی نظام یا ورته وایي نظام دوراني خون. که تاسو زما په چینل کې نوي یا تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. فایده به دا چې زما کومه نوې ویډیو وي د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. اوس چې دی نو سرکولیټري سیسټم نظام دوراني خون دی ته وایي یا تاسو په ساده پښتو کې دا ویلی شئ چې د اینی نظام د انسان ډانچې ورکړله او هیومن سرکولیټري سیسټم یې دې ته لیکلی 2.6 چې کوم فیګر دی دې کې مختلف رګونه ورکړلي د رګونو یو جال یې ورکړی دی په دې ټول وجود کې خور دی او زړه یې پکې ورکړی دی غټ رګ یې ورکړی دی او اروټه یې ورکړله زړه یې ورکړی دی هټ او ویناکې وه. اروټه چې دی نو دا داسې رګ دی چې دا د ټول وجود ته د اینې نه پاکه اینه وړي. ویناکې وه داسې رګ دی غټ چې دا د ټولو اینې نه ګنده اینه کم کړي چې کاربن ډای اکساید سی وایي هغه راجمع کوي او واپس یې زړه ته وړي. دا به اوس په تفصیل سره وایو. نو دا وایي چې think about the cell in your house. وایي سوچ وکړه د خپل هغه خلیو په باره کې چې کوم ستا په پړکو کې دي. ټاوز پړکو ته وایي. how do they get food and oxygen. دا خوراک او اکسیجن ګیس څنګه اخلي چې په پړکو کې ستا کمې خلیې دي نو هر یوې خلیې ته خو د خوراک ضرورت تر ژوندي پاتې کېدو لپاره نو وایي دا خوراک او اکسیجن څنګه اخلي تپوس یې نه کړی دی. how is the waste removed. او په دې کې چې کوم پالتو مادې جوړې شي کاربن ډای اکساید او ورسره اوبه او هیټ دا ترې څنګه لرې کېږي نو وایي چې your blood transports all these substances. ستا اینه چې کومه ده نو هغه ترسیل کوي وړل کوي د دې ټولو څیزونو. The system that moves blood throughout body is called the circulatory system. هغه نظام چې هغه په دې وجود کې د اینه ګرځي نو دغه نظام ته د گردش د اینې د گردش نظام یا نظام دوراني خون سرکولیټري سیسټم وایي. سرکولیټري سیسټم د گردش نظام ته وایي. نو دا اینې زموږ په دې وجود کې یو گردش کوي چکر پکې لګوي او غیر چاپیره پکې ګرځي. نو زموږ په دې وجود کې چې وایي دا هر څه کېږي چې دغه ځایونو ته خوراک رسوي او واپس د پالتو مادې راوباسي. دا یو نظام کوي او هغه نظام ته چې دی نو د گردش نظام وایي او یا ورته د اینې نظام وایي سرکولیټري سیسټم ورته وایي. نو اټ انکلود د بلډ په دې کې څه شامل دي په دې سرکولیټري سیسټم کې په دې گردشي نظام کې چې په دې ټول وجود کې ګرځي په دې کې شامل دي انکلود د بلډ اینه پکې د بلډ ویسلز د اینې رګونه پکې دي اینډ د هارت او زړه پکې دی. دا درې واړه څیزونه رایوځای شوي دي زړه رګونه د اینې او اینه بلډ د دې نه سرکولیټري سیسټم د گردش دا نظام د اینې دا نظام جوړ شوی دی. د بلډ سرکولیټ ان یور باډي تھرو ا نیټورک اف ویسل اینډ ټرانسپورټ کیسز نیوټرینټ ویسټ اینډ هیټ. نو دوی داسې وایي چې دا اینه ستا په وجود کې ګرځي د اینې د رګونو د جال په ذریعه باندې نیټورک اف ویسلز رګونو ته وایي. د اینې د رګونو یو جال دی دغه جال د رګونو د جال په ذریعه باندې دا اینه ستا په وجود کې ګرځي او دا څه کوي اینډ ټرانسپورټ ګیسز او دا ستا د وجود ته ګیسونه رسوي نیوټرینټس خوراک غذا رسوي ویسټ پالتو څیزونه ترې لرې کوي اینډ هیټ او ګرمایش ترې لرې کوي ستا د وجود د مختلفو حصونو. دا کار چې دی نو دا څوک کوي دا اینه کوي او دا اینه د اینې په رګونو کې د رګونو یو جال دی په هغه کې ګرځي ستا د وجود په دې ټولو حصو کې په هر یو خلیه کې په سیل کې. بل هارت پمپس دس بلډ تھرو یور بلډ ویسل. زړه چې دی نو د زړه کار پکې دا دی دا پمپ کول کوي شیندل کوي خورول کوي د اینې په رګونو کې. بلډ څه شی دی اوس دا وایو وایي د بلډ کنسسټ اف پلازما. دا بلډ چې دی نو دا مشتمل دی په پلازما باندې. پلازما یو حصه پکې ده اینډ بلډ سیلز او د اینې خلیې پکې دي. د دوه شیانو نه اینه جوړه ده چې یو ته بلډ پلازما وایي بل ته بلډ سیلز وایي د اینې خلیې. نو اوس دا خبره کوي چې بلډ پلازما څه ته وایي. د پلازما میک مور دین هاف اف د والیوم اف د بلډ. د اینې د نیمې نه زیاته حصه چې کومه ده هغه د پلازما نه جوړه ده. دا پلازما چې دی دا په شانتې د لیکویډ د اوبو په شانتې یو څیز دی. نو وایي چې ستا د اینې د نیمې نه زیاته حصه رسه نه جوړه ده د پلازما نه جوړه ده. پلازما از ا پیل یالو. پیل یالو داسې ته وایي چې بالکل تک زیړ نه وي خو لږ معمولي شانتې لږ غوندې زیړي نو دغه ته پیل یالو وایي. نو وایي پلازما از ا پیل یالو کلر لیکویډ او دا پلازما چې دی نو دا داسې لږه شانتې زیړه رنګ والا لیکویډ بهیدونکی څیز دی په شانتې د اوبو دی او دی د اینې د نیمې نه زیاته حصه جوړه کړې ده. اټ کیریز واټر په دې کې اوبه پکې اوبه وړي کیری کوي کیری وړلو ته وایي اوبه وړي دا پلازما نیوټرینس غذا وړي ګیسز ګیسونه وړي ویسټ پالتو څیزونه وړي اینډ کیمیکلز او کیمیکل جوړي زموږ په وجود کې د یو ځای نه بل ځای ته لکه هارمونز او آینز اټسیټرا. په دې باندې یو پوره ځان ټاپک راځي په هارمونز باندې چې زموږ په وجود کې داسې کیمیکلز دي چې هغه کار کول اسانه او د کار کول یو کار کېږي نو په هغه کې هیلپ مدد ورکوي. نو دا څیزونه وړي د پلازما چې کومه ده اوبه وړي غذا وړي ګیسونه وړي پالتو مادې وړي فرام وان پارټ اف د باډي د وجود د یوې حصې نه ټول وینا دربنې ته دا کار پلازما کوي. دویم نمبر خبره په دې اینه کې چې دی نو زموږ سره بلډ سیلز دي د اینې خلیې دي. نو هغه څه شی دي بلډ سیلز آر اف 3 ټایپس. د اینې د خلیې درې قسمونه دي. یو ته دیټ از هغه دا دي ریډ بلډ سیلز یو سره اینه ده وایټ بلډ سیل
سیلز سپینه اینې خلیې دي اینډ پلیټلیټس او نورې خلیې چې کوم قسم بل پکې دي هغه ته پلیټلیټس وایي. د دې درې واړو کارونه یې دلته لاندې ورکړي دي او که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا یو ډایګرام یې ورکړی دی کمپوننټس اف بلډ. د بلډ ته ټیوب ورکړی دی د پایپ شانتي او په دې کې د بلډ اجزا ورکړي ترکیب کمپوننټس اجزا ته چې دا اینه جوړه د څه نه ده. نو که تاسو وګورئ نو 55% 55% په دې کې پلازما ده. دا اوبه شانتي چې کومې دي زیړ رنګ دی که نه نو په دې کې په دې زیړ رنګ والا سیس کې د پلازما چې کومه ده په دې کې تاسو وایي چې دا اوبه وړي واټر آینز پروټین نیوټرینټس ویسټس او پالتو مادې او ګیسونه خوراک غذا او پروټین چې کوم دي اوبه چې کوم دي نو دا د پلازما په ذریعه باندې په وجود کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او دا د اینې د نیمې نه زیاته حصه ده د پلازما. نو 55% یې ورکړې ده. بل یې ورکړی دی پلیټلیټس 1% دی د شین غوندې رنګ یې ول ظاهر کړی دی. د دې کار به اوس تاسو لاندې ووایي. پلیټلیټس د اینې هغه خلیې دي چې کله یو ځای خوږ شي هغه واپس ټیک کوي کلاټینګ کوي که نه هغه ځای جام کوي که نه. دویم نمبر بل دوی ورکړی دی وایټ بلډ سیلز. نو وایټ بلډ سیلز او پلیټلیټس دا 1% دي په وجود کې. وایټ بلډ سیل کار دا چې جراثیمو خلاف کار کوي داسې خلیې دي. دا به اوس لاندې وایو. بیا ورپسې چې دی 44% سره اینه ده. سره اینه چې دی نو اکسیجن کیري کوي د وجود په هر یو سیل هر یوې خلیې ته اکسیجن وړي. دا خو د بلډ کمپوننټ شو د اینې اجزا شو. اوس وایي چې ټایپس اف بلډ سیلز د اینې د خلیو قسمونه دیر سټرکچر د هغو ساخت فنکشن کار اینډ ډیفیشنسي ډیزیزز او چې کله په هغه کې ډیفیشنسي کمې راشي نو ډیزیزز بیماریانې به یې صحیح. نو په دې ټاپک کې اوس دا خبره کوي چې د اینې د خلیو قسمونه د هغو جوړښت ساخت فنکشن کار او ډیفیشنسي ډیزیز چې کوم کمې پکې راشي نو د هغه نه به څه بیماریانې کېږي. نو نمبر کې ورکړی ریډ بلډ سیلز آر بي سیز ورته وایي پلیټلیټس وایټ بلډ سیل ډبلیو بي سیز ورته وایي. د دې سټرکچر یې لیکلی دی فنکشن یې لیکلی دی اګزامپل اف ډیفیشنسي او ډیزیزز چې کله پکې کمې راشي د هغو مثالونه څه دي بیماریانې ته کمې کېږي. نمبر یک وایو ریډ بلډ سیل د دې سټرکچر څنګه دی نو چې ډیسک شیپ وي د ډیپریشن آن ایچ سایډ داسې ګول شکل کې دی. ډیسک ګول شکل ته وایي د دایرې په شانتې په شکل کې دی او ډیپریشن آن ایچ سایډ او په یو طرف باندې چې دی نو ډیپریشن دی ښکته شوي شانتې دي چیتي کنټین ریډ هیموګلوبین او په دې کې چې دی نو مشتمل دی په هیموګلوبین باندې. هیموګلوبین پکې دی. هیموګلوبین داسې څیز دی داسې کمپوننټ دی په اینه کې چې دا اکسیجن د یو ځای نه بل ځای ته وړي. فنکشن یې دا دی چې کیری اکسیجن فرام لنګز ټو ریسټ اف د باډي. د دې سری اینې کار دا دی چې دا د پیپلو نه اینه وړي د وجود نورو حصو ته. اګزامپل اف ډیفیشنسي ډیزیز که په دې کې چېرته کمې راشي نو څه به کېږي په دې سره اینه کې انیمیا بیماري به ورته کېږي ډیو ټو لیس نمبر اف آر بي سیز چې کله ریډ بلډ سیل سره اینې خلیې کمې شي نو هغه بیمارۍ ته انیمیا وایي. آر هیموګلوبین کوانټیټي یا به هیموګلوبین چې دی نو هغه کوانټیټي مقدار به کم شي که نه اکسیجن به صحیح نه کیري کوي وړل به نه کوي. نو دغه ډیفیشنسي شو کمې شو. بل دویم نمبر سیلز دي ورکړي دي پلیټلیټس. پلیټلیټس چې دی نو ایر ریګولر شیپ د دې شکل خاص نشته ایر ریګولر دی بې ترتیبه شکل دی کله به یو شانتي کله بل شانتي. سمال پیسز اف سیل دا د خلیو وړې ټوکړې شانتي دي. په دې فنکشن سره کار سټاپ بلیډینګ بای فارمینګ کلاټس دا داسې کلاټس جوړوي هغه جام شانتي جوړوي او دا چې کوم ځای خوږ شي نو هغه نه اینه منع کوي. د دې ډیفیشنسي به کله راځي لکه بیماري به دې څه کېږي نو چې کله ډینګي ماشې سړی وچی شي نو په هغه کې دا پلیټلیټس چې کوم دی نو د کمې راځي او ډینګي فیور چې کوم دی د ډینګي تبه چې کوم دا وایرس ریډیوس هغه وایرس چې دی نو کمی ریډیوسز نمبر اف پلیټلیټس. د پلیټلیټس نمبر کمی نو چې نمبر کله کم شي نو ستا هغه ځای چې کوم ماشې چې چیرې د هغه نه به اینه بیا بهیږي ودرېږي نو اینې نه ودرېږي. بل دوی ورکړی دی وایټ بلډ سیل د اینې دریم قسم کمپوننټ چې کوم دی وایټ بلډ سیل ډبلیو بي سی ده. وایټ بلډ سیل چې دی نو د سټرکچر جوړښت څنګه دی ډیفرنٹ ټایپس قسمونه مختلف دي سایز قدونه مختلف دي اینډ شیپس او شکلونه مختلف دي. فنکشن یې سره پروټیکټ یور باډي فرام جم اینډ هارمفول ثینګز دا ستا وجود محفوظ کوي د جراثیمونو د خطرناکو څیزونو نه. دی ار پارټ اف د ایمیون سیسټم دا د مدافعتي نظام حصه ده. مدافعتي نظام به تاسو وایي ایمیون سیسټم په دې چپټر د ساینس کې را روان دی. د دې اګزامپل به صحیح کې کمې راشي او څنګه به راځي اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسي سینډروم ایډز وایرس اټیکس چې کوم دی ایډ یو وایرس د ایډز دا چې کله په انسان باندې اټیک وکړي نو د سپینې اینې خلیې خوري نو چې سپینې اینې خلیې وخوري ډبلیو بي سی په وجود کې کم شي اینډ باډي ایمیون سیسټم فیلز او د باډي د ایمیون سیسټم د جراثیمو خلاف چې کم مدافعت دی هغه به کم شي. دا دغه ځای پورې دا ویډیو شوه د خیره سره په بل ټاپک کې به بلډ ویسلز وایو.